ابي په خاطر باندې د کابل په پوهنتون باندې حمله وکړله، لیکن ته رسوا شولې، ته ذلیله شولې. تا باندې خپل د حکومت او د پارلمان او د سنا د مجلس خلکو وخندل چې دا د څومره نازوانه حمله وکړله او غوښتل دي چې د حملې پړه په طالبانو باندې واچوي. اوس د میډیا دور ده، ته نشي کولی چې موږ نه د بیان ازادي واخلې، ته نشي کولی چې د موږ غږ خاموشه کې. له هغه څه نه چې موږ باید پرده پورته کړو، که په هر حالت باندې وي، که تاسو څومره کوشش کوئ، موږ به حقایق ملت ته وړاندې کوو. طالبانو که په پوهنتونونو، په تعلیمي ادارو، په مؤسساتو، په عامل منفعه شتمنیو باندې حملې کولې، نو زه درته اوس هم وایم چې طالب که اوس هم وغواړي په 2 ورځو کې ټول پوهنتونونه او مکاتب بندولی شي. ځکه طالب هغه طالب ده چې دومره پیچلي عملیات پلانګذاري کړل تر څو د تا مرۍ ته ورسېده. طالب هغه طالب ده چې ته د امنیت ملي رئیس لومړی مرستیال دی یو ملک، لیکن طالب له موټر بم او له باروتو او له غازیانو سره د تا په کور ننوتل. د تا سلګۍ زمونږ په یاد دي چې د تا په خوا کې د تا چوچي، د تا غلامان او باډیګاتان وژلي وو. ته چې نن د کابل د امنیت خبرې کوې، ته چې نن پوهنتونونو ته خطونه لیږې چې امنیت مو وساتئ، طالبان در باندې حمله کوي، نه، هېڅکله نه. ته خپل د ځان امنیت وساته چې څو وارې طالبان په دې بریالي شوي دي چې ستا د څنګ ملګري مردار کړي. ستا هغه مسؤونه خونې ته چې ته پکې لومړی مرستیال من حیث لومړی مرستیال اوسېدلې، طالب غازیان له موټر بمونو له لنچرونو سره درته رسېدل. ته نرښځکی د ځان امنیت نشي ساتلی. ته راځې د کابل خلک ډاروې، د افغانستان خلک هېروې له طالب نه. طالب څوک نه پېژني، د طالب اصلي څېره چاته نه ده معلومه چې طالب څوک ده. دا ملت ته هم پېژني، طالبان هم پېژني. طالبان د نن عصر هغه اتلان دي چې څو وارې په تا باندې وینې قی کړلې. د بلیک واټر او د CIA مزدوره، د امریکا د ډالرو غلامه، منحوسه. ته نشي کولی چې بیا امریکان دې جګړې ته راولي، ولې چې امریکانو د طالب جان سوک خوړلی ده. امریکان له دې نه شل او شوټ د هغوی مړي تللي دي. طالب به څنګه؟ خو په قندوز کې د پروختون حمله وکړه، جوماتونه دې بمبار کړي، مکتبونه دې بمبار کړي، له مکتبونو د چرسیانو د پوډریانو د بیسونه جوړ کړي دي، د جومات په سر د سنګر جوړ کړی. مونږ له شواهدو سره خبرې کوو، له ثبوتونو سره خبرې کوو. تا غوندې یو لغړی، یو شټاسری، یو بې ضمیره، یو لنډغر راجګېږي چې تر پرونه پورې د پینه شوي واسکټ او بوټ په پښو جوالیتوب دې کوه. نن د لومړی مرستیال په چوکۍ کېناستې، ته باید د رښتیانو لومړی مرستیال شولې. داسې خبرې کوي لکه د افغانستان چارې چې رښتیا ستا په لاس کې وي. مونږ ستا هغه سلګۍ چې د تلونیوز خبریال ته دې کولې، یقیني من حیث یو افغان د ما در باندې زړه درد وکړه. تا سره هغه سلګۍ نه ښایېدلې. ته د امنیت ملي رئیس تیر سوی وې، ته د CIA جاسوس تیر سوی، ته د بلیک واټر برحاله مزدور یې. تا پرون KGB کرملین ته سجده وکړه، نن د سپینې ماڼۍ ته سجده وکړه، خو لیکن د طالب له ګزارونو نه بچ نه سولې. ته د ځان امنیت نسې ساتلی، ته د کابل د ښاریانو د امنیت ذمه داري کوې. تا د کابل د پوهنتون د غمیزې د وحشتناکه حملې د پټولو دپاره 3 کسه نور هم په شهادت ورسول. تا ژورنالستان بیا د دې دپاره ووژل چې د کابل د غمیزې د کابل د پوهنتون د وحشتناکه حملې پړه په طالب باندې ور واچوې. ما سره شواهد دي، اوس یې درته وړاندې کوم. هغه څوک چې له خبریال د تلونیوز سره په موټر کې سپور د وژل کېږي، د هغوی یوه خور د کابل په پوهنتون کې وژل شوې ده. 25 منټه وروسته دا خپل د خور جنازې پسې ځي، نور ثبوتونه ورسره دي. د دې په خاطر چې د وژل شوې نجلۍ ورور خوله بنده کړي، په لکونو ډالر د رشوت ورکولو پیشنهاد ورته کېږي. خو دغه کس
دا خبریال نوم راته ولیکه یاره، نوم یې د ما له یاده ووته. وای یما سیاوش سره چې په موټر کې کوم دوه هلکان وژل کېږي، د هغه هلکانو یوه خور د کابل په پوهنتون کې وژل شوې ده. دغه یما سیاوش سره او دغه چې خور په پوهنتون کې په شهادت رسېدلې، دوی له ثبوتونو سره نن مطبوعاتي کنفرانس ورکوي سهار، نن میډیا ته وایي چې د کابل حمله چا وکړه، د کابل حمله څنګه رهبري شوه، د چا لخوا رهبري شوله. هغوی ته بم کېښودل کېږي. او وحشي درنده، او د ارګ لنډغرو، ای د افغانانو د وینې تویونکو، ای ظالمانو، ای د بلیکواټر مزدورانو، ستاسو به کله د افغانانو په وینو باندې تنده ماتېږي. خور دې په پوهنتون کې ووژله، ورور دې په خاطر چې غږ اوچتوي هغه دې په موټر کې په اور کباب که. دوه جنازې دې یو کور ته ولېږلې تر څو ته د امریکایانو د اشغال د بیا راګرځېدو لپاره پلانګذاري کامیاب وښیه. نه، څنګه چې طالبانو په نظامي ډګر کې د تاسو د بادارانو او د هغوی د مزدورانو مازغه وشیندل، ښه په نره یې ماته درکړه، په نره په سنګر کې در سره جنګېږي. تر اوسه چا په دې 20 کال کې د کوم طالب فریاد نه ده اورېدلی چې زه ډوډۍ نه لرم، زه تږی یم، زه بوټونه نه لرم، زه تنخوا نه لرم. لیکن ستاسو د پوډریانو، د تاسو د مارک د قطې، د 01 او د 0+ قطې پورې د ټولو پوډریانو، د ټولو وحشي درندګانو غلامانو چغې او فریاد مونږ په دې میډیا باندې اورېدلي. څوک خپل ټوپک په مځکه وهي، څوک دفاع وزیر ته کنځلې کوي، څوک یې شړونګا ته کوي، څوک یې د بلیکواټر مزدور سالې ته کوي. مونږ په 18 کلنې جګړې کې، په 20 کلنې جګړې کې ستا زور لیدلی ده. د دې په خاطر چې د افغانانو په سترګو کې خاورې واچوي، نور افغانان مه وژنه. امریکا که 100 ولسمشران نور راشي، د افغانستان سره د اسلامي امارت سره شوی تړون زیاته برخه ګټه د امریکانو په طرف ده. دوی به سالم له افغانستان نه وځي. دا به کوم لیونی ولسمشر وي چې دلته 20 کال افغانان وژلي دي او بیا د مسؤل نه وځي. که تړون مات شو، د دې تړون ماتېدل نه ده چې د امریکانو په زیان باندې ده. د بلیکواټر مزدوره، د CIA غلامه، د امریکایانو روزل شویه ګلټیره سالې تا ته وایم. هغه څو پیټ پټاخو پازو ته دې وایم، هغه خبیثان چې یو یې راجګېږي نه پوهېږم، دویم رستیال دی، او د اجرایه ریاست دویم رستیال، دواړو ته وایم این خواب است و خیال است که دیگر شما سر مردم افغانستان، سر مردم مظلوم قشر هزاره افغانستان رهبریشان به دست بگیرین. شما کاذبان هستین. دیگر وقت تکرار نشدنی است که شما در سر مردم افغانستان میخ بکوبین، سینه های دخترای افغان ببرین، رقص مرده کنین سرکت. شما با امریکایا عذر و زاری نکنین که امریکا با طالبا از باجدهی گریز کنن. کدام باجدهی؟ این مملکت ماست، این خاک ماست. ما سرنوشت این خاک میسازیم. وارثین اصلی افغانستان قشر مظلوم و بی‌دفاع افغانستان است. تو دیگر نمیتونی که به خون و عرق مردم هزاره در بامیان اپارتمان های بزرگ و اسمان شکن را بسازی. کسانی به نام تاجک از قوم تاجک باجدهی نکنه، از خون و عرق مردم تاجک اپارتمان ها در دبی نسازن. کسانی به رهبری قوم پشتون از پشتون صحبت نکنه. کدام قوم پرستی؟ کدام رهبری قوم؟ کدام الگوی شما خب به هزارها مردم تاجک به رهبری امریکا به شهادت رساندین. اینمی کلانهای هزاره که خود را خطاب میکنه به هزارها مردم هزاره را به رهبری امریکا به شهادت رساندن. شما چی دردی و دوایی شدین برای تاجک و پشتون و هزاره؟ نشدین. هر یکیتان جیبهای خود را پر کردین. عطا محمد نور والی و امپراتوری بلخ به هزارها جریب زمین، به میلیونها $. از کدام طرف؟ آقای عطا نور خود 2001
$1000 در جیب خود نداشت. گشنه و تشنه $100 بود. امروز با میلیون‌ها دلار از کجا شد؟ این سرزمین افغانستان است. امریکایی‌ها برای طالبان باجدهی نکردند. این حق مسلم مردم افغانستان است که سر از مملکت خود حاکم باشه، وزارت از خودش باشه، پالیسی از خودش باشه، ریاست از خودش باشه، رهبری در دست خودش باشه، نه در دست چند تا غلامبها، نه در دست چند تا جاسوسا، نه در دست چند تا القبگوش امریکایی ها که مردم افغانستان را به رهبری امریکا و شهادت رساندن. امروز صدای خراسان، صدای قوم پرستی چی؟ کدام قوم و کدام قوم مصدر خدمت شده؟ نو د CIA او د بلیک واټر جاسوسه نور نشي کولای چې امریکایان دې جګړې ته که څومره عذر کوي، څومره زارۍ کوي، څومره نانواتې کوي امریکا ته لاس مخلاص، څومره د امریکا سره د طالبانو د شوي تړون خلاف تبلیغات کوي، هغه ستاسو خوښه ده. که دا تړون عملي شي که عملي نشي، لا تر اوسه پورې د موږ اسلحې په لاسو کې دي. لا تر اوسه پورې موږ بې زلمیو نه یو، موږ بې ځوانانو نه یو، موږ بې اتلانو نه یو. د موږ د غازیانو چغې او فریادونه تر اوسه نه دي وتلي چې ودې وایي زه ډوډۍ نه لرم، زه اوبه نه لرم، زه کالي نه لرم، زه مرمۍ نه لرم. هر څه شته. ایمان لري، غیرت لري، وجدان لري، په میړانه در سره د جګړې ډګر ته وتلی. نو خبره مې دا درته کوله د CIA او د بلیک واټر جاسوسه، د امریکا روزل شویه بوډاګیه طالبان که په نظامي ډګر کې دي هم د تا غاښونه در باندې ویستلي دي، که په سیاسي ډګر کې دي نر څوک ده چې قطر ته لاړ شي د موږ د اسلامي امارت له نمایندګانو سره خبرې وکړي، نر څوک ده چې په مطبوعاتي ډګر کې راشي د طالبانو مقابلې ته راودانګي. همداسې په استخباراتي ډګر کې طالبان پیاوړې اداره لري، له هر جرم نه دی، له هر خیانت نه دی، مخکې له دې چې ته پلانګذاري کوي د طالبانو د استخباراتو ویاړلي او اتلان هغوی د تا له هر څه نه خبرېږي. نو خبردار چې دا فکر ونه کې چې د طالبانو استخباراتي ادارې به ویده وي. ته چې کوم پلانګذاري د دې ملت د وژلو دپاره کوې، طالبانو استخبارات به په دې باندې نه وي. په غوږونه دې خلاص کا. ته چې د له ښځې سره پسپساک کویم دلته په ټول افغانستان کې استخباراتي ادارې د تا په کارنامو پوهېږي چې ته د ښځې سره تا نن کوم مجلس وکړه. طالبان ویده نه دي. طالبان چې څنګه په نظامي ډګر کې پیاوړي فتوحات لري، دا د استخباراتو برکت ده. ویښ استخبارات لري، ویښ قطعې لري، ویښ اتلان لري. دا جګړه فریضه خپله بولي، هغه که په هر بخش کې ده. که په نره در سره مقابلې ته راوځي قاري صاحب محترم ته لنګا چې د CIA او د بلیک واټر جاسوسه خبردار چې بیا دا خبرې ونه کړي چې په پانتون باندې حمله کېږي. د پانتون سیکورټي مونږ خپله کوو، په تا یې نه کوو. غوږونه سترګې به در باندې سړی وباسي، شلغمسارې بچه د تا زوی خو په هغه کې پانتون کې سبق وایي، یو دوه زامن د دې خبیثانو راوړئ په دې پانتونو کې کېنوئ، اروپا او امریکا له پانتونو یې وباسئ، بیا په پانتون حملې نه کېږي. دلته په پانتون کې د غریب زوی وژل کېږي، د غریب لور وژل کېږي، ځکه دوی په پانتون باندې خبرداری ورکوي. چې فکر کردی او بچه دیوانه او سالگه که پیوندی چی فکر کردی طالبان؟ طالبان هماغه طالبان دی چې تا ورته کتل دوی له زندان نه راوتل. طالب هماغه طالب دی چې زندانونه دړې وړې کړه. طالب هماغه طالب دی چې تا مړې سترګې کته یو له هغه بندیانو چې امرالله صالح په خپل کور کې ساتلی و. امریکایانو د ده له کور نه په زوره ویستلی. ان قریب به این جانب ورسره مرکه وکړي، هغه بیا واورئ. د تا له غېږې نه طالب زندانیان امریکانو د تړون د طالبانو د تړون له برکت نه چې تړون یې کړی د تا له بادار سره د تا د ښځې له څنګه طالب بندي در نه راوویسته چې تا یې مړی ژوندی ورک کړی و. ان قریب به زه ورسره په همدغه لایف کې وایم چې تاسو کوم جرمونه کړي دي، تا کوم وحشتونه له بندیانو سره کړي، لیکن په نرمو در نه راخوشې کړه. تا مړې سترګې کتل د موږ بندیان فاتحین له زندان نه وتل. لایف در سره شیر کوي ملګرو چې ستاسو مرسته نه وي، بس بیا خو د دې خلکو ټکول مونږ ته پرېږدئ. داسې درته صوباړې پې باندې وباسي چې دوی ځان ته حیران سي. مونږ خو څه ویده نه یو. قاري صاحب محترم لایف خپرونې ته راشه.
لینک مې درته اچولی ده الله دې راوله دغه ده دا د لینک قاري صاحب چې څومره د CIA جاسوسان د بلیک واټر مزدوران د شټاسري ولسمشر معاونان اوس زه دې ته حیران یم په امریکا کې ولسمشر یا جمعالدین یا ټرمپ هر یو ولسمشر زمونږ خو یو سره کار نشته افغانستان ته پوځ راوړی ده په زور راغلي په زور یې باسو دا د مونږ خاوره ده د خاورې وارثان یو دا خاوره په نرم امریکا ته ماتې ورکړې قرباني مو ورکړې ده مړې سترګې چا د خیرات په افغانستان کې ازادي څوک په خیرات کې نه راکوي چې خلک دې دا خبره وکړي چې طالبان باجدهي نکنن د څه شي باجدهي لیوانه مازغه دې خرابه دي دا چې تا له ارګ نه باسمه دا باجدهي نه ده دا وچ زور سپیړې او سوکانو باندې مې امریکا دې ته قانع کړی دا چې نن خلیلزاد د صلح فرښته ځان بولي پرون دې مونږ اختارونه په یادو چې دی سفیر و نماینده خاص بوش و نو جو بایډن هم دومره لیوانی نه ده که نه بیا به ما او جو بایډن هم یو مرکه په انګلیسي کې وکړو زه به بیا پوه کړم جمعالدین عرف جو بایډن نو لیونتوب مه کوئ د CIA او د بلیک واټر مزدورانو د کولاب دروازې هم باندې دي بل ملک ته هم نشئ تللی نورو هیوادو ته هم نشئ تللی سام په انسانیت په سړیتوب باندې ځان مه شرموئ موږ دا درته وایو صفا په دې جمعالدین اکا هم درته څپېړې دې سټ ته ویستلي چې خنزیره وځه له ارګ نه بیا به څه کوې ولې امریکا لیونی ده چې د تا د عیش او عشرت لپاره په افغانستان کې پوځ ساتي امریکا لیونی ده چې څو سوسیال خواره سوسیال خورو ته ډېر د شرم خبره خو د هغوی دپاره د ملګرو لایف پرونه سره شیر کې د سوسیال خورو نوی قصه درته کوم د ساکشویانو د کلیسا د مزدورانو د بینیفیټ د بچیانو اوس یو سړي ته څوک خیرات ورکوي زکات ورکوي ورته وایي چې بس هره میاشت راځه بس زه زکات خیرات درکوم هغه چېرته داسې کولی شي هغه څوک چې خیرات یا زکات ورکوي د هغه خلاف څه ووایي یا هغه ته سینه وډبوي چې زه بس داسې خو چې سینه یې وډبول ورته ته نه بل څه ځه ورک شه سوسیال خواره څه وایي طالب نه منم ناس به په اروپا کې مدرسه داسې ده نو هغه بله ورځ هغه خبیثانو د جهاد په ضد فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد نشته هغه ته د خوله ماتوه سکاټ میلر یا امریکان چې دا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې دا څومره ټانګونه افغانانو د کابل ادارې ته ورکړه دې ته د خوله ماتوه چې ورته یې مداخله مه کوه دا بل د غوا بچي هندوان د رام سنگ بچان دوی درته پارلمان جوړو دلته جنگي چورلکې ورکړي دي روزانه هلمند او کابل او قندهار په باندې بمباروي د هندوانو ته د ورځ ویل چې ولې د افغانستان جګړې ته تیل شینده ها بیا که یو څوک راجیکسي چې دومره ویل چې طالب په حق ده پتا اور بال سي لیوان غرته ته د خپل سوسیال خورا برګر ته په ټیم قطار کلیسا ته ځان رسوته برګر در نه خلاص نسی د تا د افغانستان په سیاست سره سپی مینځه چې بل څوک درنه ونه مینځي د تا خو کار او روزګار همدغه سپی مینځل دي سوسیال خوړل دي بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم قاری صاحب سید خوستا په خیر راغلی لایف پروانه ته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جلال صاحب تاسو ته ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات الله دې وکړي چې علامه عزتک محترمه مهرباني د لایف موضوع مو فکر کوم د کابل ادارې مشرانو بیا په کوم پوهنتون د برید پلان لري او بالکل مهمه موضوع ده شاید ډېرو ته دا موضوع داسې دا سرلیک ډېرو ته داسې نادر غوندې وبرېښي یوه خبره ملګرو لایف شیر کې چې دا لایف خو ته ولې وایې چې لایف شیر کا یاره خو قاري صاحب نه دا فکر و چې راغی قاری صاحب السلام علیکم ته مو وایې چې لایف شیر کا دا قطع سولې مونږ وایو ورته لایف شیر کې ملګرو مهرباني وکړه قاری صاحب او لایف شیر کې ملګرو خیر دا ممکن چې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي لومړی موضوع چې دا هغه خو د اسلامي امارت له لورې نن ورځ تاسو ته یاد وي د امریکا د ټاکنو په اړه اعلامیه راغلې وه نو زه به هغه اعلامیه هم ووایم د هغې نه وروسته بیا د کابل کې امرالله صالح ځینو پوهنتونونو ته خبر ورکړی دی چې طالبان په تاسې د برید اراده لري نو د هغې په ځواب کې هم د اسلامي امارت له لورې اعلامیه راغلې ده چې
ټولو تعلیمي مؤسساتو ته اطمینان او ډاډ ورکړل شوی دی او په څنګ کې د اسلامي امارت له لورې ویره څرګنده شوې ده او خلکو ته یو خبرداری ورکړل شوی ده چې باید متوجه واوسي، ځکه د کابل ادارې استخبارات د خپلو داعشي ملیشو په توسط غواړي چې ځینې تعلیمي ځایونه یا عام المنفعه ځایونه یا داسې ځایونه چې هغه د عامو خلکو دي او ګڼې ګوڼې ځایونه په هغې باندې برید وکړي. د برید داسې یو طرحه یو پلان دوی لري او بیا غواړي چې د برید پړه هم په اسلامي امارت باندې واړوي. نو دغه شي ته باید د موږ تاسې د افغانان متوجه واوسیږي چې د سیاسي مزدوران بیا هم یو پلان لري چې کوم ځای کې بیا هم یو برید وکوي او د برید پړه بیا په اسلامي امارت واړوي. د دې نه مخکې د اسلامي امارت اعلامیه د امریکا د انتخاباتو په اړه، په امریکا کې د وروستیو ټاکنو په اړه د افغانستان اسلامي امارت اعلامیه. په امریکا کې انتخابات او د چارواکو بدلون د امریکا کورنۍ موضوع ده. د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د دوحې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه خورا ښه وثیقه ده. اسلامي امارت له خپلې خوا د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس او راتلونکي نوي حکومت ته یادونه کوي چې د دوحې تړون عملي کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د منازعې د معقول حل ښه او مؤثره لاره ده. د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل زموږ په هیواد کې نه مداخله، همدا ډول د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په ضد نه استفاده د دواړو ملتونو او هیوادونو په ګټه دی. موږ د توافقنامې ته ژمن یو، د افغانستان د معضلې د حل لپاره یې ښه اساس ګڼو او دې ته ترجیح ورکوو چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. اسلامي امارت په راتلونکي کې د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغه جنګ غوښتونکو کړیو د دانش او صالح او دغه ټامیان هدف دي اشخاص او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې ښکیله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټې لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. د افغانستان اسلامي امارت نو د اسلامي امارت اعلامیه خو هر وخت ډېرې وزینې وي، ډېرې درندې وي او ډېرې په وصولو او په پالیسۍ برابرې وي. نو دا اعلامیه هم الحمدلله ډېره وزینه او ډېره معقوله اعلامیه ده چې د امریکا نوي مشر ته چې جو بایډن د هغې ته یو ډول اګاهي ورکړل شوې ده چې باید هغه ژمنو ته چې دوی کړي دي هغې ته خپلو ژمنو ته متعهد پاتې شي. او بل اساسي خبره دا ده چې د امریکایانو نه په افغانستان کې د نه مداخلې غوښتنه شوې ده. د امریکایانو نه ټامیانو، تاسې به د ټامیانو مبارکۍ هم لیدلې وي، د کابل ادارې د مشرانو او د ټامیانو خوشحالي به هم لیدلې. په دې پرون هم لایف کې خبره وکوله. دوی بیا د امریکا نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان سره د خپل ستراتیژیکه ملګرتیا جاري وساتي او د دوی خو د هدف د ستراتیژیکي ملګرتیا نه په افغانستان کې د افغانانو په کورونو چاپې وهل دي، شپنۍ چاپې دي، بمبارونه دي او دغه د افغانستان نه د یو خبره ډېره مضره د شرم نه ډاک خبره یوه دا کړې طالبان دي، طالبانو ته باجدهي نه ورکوي، ټانګونه یې دوی ته ورکوي. باجدهي طالب ته طالب دي چې باجدهي خو ورته وایي ټانګونه دې مړه بیسونه دې مړه ورکېږه د ما عمل کړې، دا باجدهي ده. بالکل دغه خلک چې دي دوی د امریکایانو نه او دا نوې خبره دا ده چې دا خو دا یو دا ټوکوي پکې. دا وامې اورېدل چې ټرمپ ویلي دي چې چا چې د ما د مبارکۍ د بایډن ته مبارکي لګل دی هغه خلک هم نه پرېږدم. نو دغه هغه هم ډېر ویرولی ده دا ټامۍ غني هم ډېر ویرولی ده. نو ټرمپ وایي چې خپله ماته زه نه منم او چا چې بایډن ته مبارکۍ لګلي دي هغه خلک به زه پرېږدم، په خصوص کې خپل غلامان یې مقصد دي. هدف مې دا دی، خیر دا په یوه ټوکه کې هدف دا دی چې امریکا سره چې اسلامي امارت کوم تړون کړی ده، اسلامي امارت د دوی نه غوښتنه دا ده چې خپل تړون ته ژمن پاتې شي او که ژمن پاتې نه شي خپل تړون ته زموږ لار معلومه ده او موږ ازادي د چا نه په سوال نه غواړو او نه دغه جګړه په سوال په مخ ته تللې ده مخکې او نه به راتلونکي کې په مخ لاړه شي. موږ ازادي غواړو، د ټوپک په زور یې غواړو او د امریکایانو په زور ازادي اخیستې ده او اخلو به انشاءالله. هغه نو د دوی خپله خوښه ده، که چېرته په تړون عمل کوي، تړون ته ژمن پاتې کېږي هم د دوی ګټه ده او که تړون ته ژمن نه پاتې کېږي هغه د دوی خپل نقصان ده. دویمه خبره ده د نن د لایف دپاره د دویمه مهمه موضوع هغه د کابل ادارې دغه ټامۍ چې ده امرالله صالح
دې په بعضې پوهنتونونو ته خبر ورکړی ده د کاردان په نوم یو پوهنتون ده، بل د کاتب پوهنتون ننګرهار کې ځینو پوهنتونونو ته خبر ورکړی ده چې طالبان په تاسې باندې د برید اراده لري چې په تاسې برید وکوي. نو اسلامي امارت په دې اړه اعلامیه راغله. هغه اعلامیه هم زه وایم په لنډو ټکو کې تر څو دا د موږ تاسې افغانانو ته واضح شي چې د کابل ادارې د تعلیمي ادارو او عام المنفعه ځایونو د حمایت او ساتنې په اړه د اسلامي امارت د بیان څرګندونې. د کابل ادارې مشرانو ځینو تعلیمي ادارو ته خبرداری ورکړې چې ګنې خدای مکړه د اسلامي امارت مجاهدین په ځینو پوهنتونونو باندې د برید او ضرر رسولو پلان لري. اسلامي امارت په هیواد کې د تعلیمي ادارو، پوهنتونونو، لیسو، مکاتبو، مدارسو، نورو عام المنفعه ځایونو څخه حمایت، څارنه او د اړتیا په وخت کې کلکه ساتنه کوي. دا خبره ډیره بعیده ده چې خدای مکړه د اسلامي امارت مجاهدین د په کوم تعلیمي ځای باندې برید ته زړه ښه کړي، او نه هم داسې کړنه اسلامي امارت هیواد راتلونکي ته کومه ګټه لري، بلکې برعکس اسلامي امارت هڅه کوي چې تعلیمي ادارې لا تقویه، پراخه او مسونه وي. داسې افواهات، پروپاګند او تشویق خپرول د کابل ادارې له شومو پلانونو څخه پرده پورته کوي. شک نشته چې د کابل ادارې استخباراتو به د خپلو داعشي ملیشو او یا د خپلو شریرو کارمندانو په وسیله د داسې کومې بدې کړنې پلان طرحه کړی وي تر څو د اسلامي امارت د مجاهدینو په اړه غلط ذهنیت خپور کړي. خو اسلامي امارت د دې ترڅنګ چې یا د ټولو نهادونو ته له خپلې خوا کامل ډاډ او اطمینان ورکوي، بیا هم له هغو ټولو څخه غواړي چې د کابل ادارې شومو دسیسو ته متوجه واوسي او د کابل ادارې د استخباراتي ارګان سره پوره احتیاط وکړي. دا د کابل ادارې ټولو د افغانستان ټول ملت او په خصوص تعلیمي ادارو، تعلیمي مؤسساتو ته یو خبر ورکول دي چې د کابل ادارې سره باید دوی متوجه واوسیږي، د کابل ادارې د استخباراتو سره باید دوی متوجه واوسیږي، هر وخت داسې احتیاط وکوي چې دغه خلک د دوی په خلاف بیا کوم داسې عمل تکرار نه کړي. چې تاسې د کابل پوهنتون جزئیات خو ورځ تر بلې نور هم څرګندېږي، دغه موضوع نور هم روښانه کېږي که نه. نو تاسې ولیدل چې دا موضوع ښه روښانه شوه او معلومه شوه چې د کابل برید ته د کابل پوهنتون په برید کې د چا لاس و او په خپله دغه خلک کې ککړ وو. هغه څوک کې ککړ وو چې هغې په نیمه شپه د برید نه وروسته په نیمه شپه یې په دیوالونو باندې د سولې ضد شعارونه لګولي وو، او هغه څوک کې مسؤول و چې هلته په دیوالونو لیکل کړي وو، هغه څوک مسؤول و چې داعشیانو په نوم یوه جعلي ویډیو را نشر کړه او د برید پړی په طالبانو واړوله. نو دا د موږ تاسې ملت باید په دې اړه متوجه واوسیږي او خپل احتیاط وکوي د دغې د CIA د مزدورانو نه. مننه قاري صاحب محترم. د عالم خان په نامه باندې ورور او شاهین افغان په نامه ملګرو لینک ما اچولی ده، لینک له لارې تاسو کولی شئ چې لایو خپرونې ته حاضر شئ. عالم خان سلام علیکم. وعلیکم سلام مبین وروره، تعال د خیریت ده؟ شکر دی الحمدلله، مهرباني وکړه. مبین وروره څه سوال خو نه لرم، خو بس تاسې ملاقات ته مې یو ډېر کوشش وکړو چې ملاقات در سره وکړم، او الله دې نور هم اجر درکړي چې د افغانستان په باره کې، طالبانو په باره کې تاسې دا خپرونې خپرې کړي. الله پاک مو عزت وکړه. خان ورور مهرباني وکړه. سلامونه احترامات قاري صاحب محترم تاته او د لایو ملګرو ته. قاري صاحب محترم یو سوال لرم او دا سوال باندې ښه ذهن سوچ پرې وکړه، بیا سوال ماته واوره. تاسو چې قاري صاحب محترم کله درې ورځې اوربند کوئ په افغانستان کې، یو ټاک کوم نشته کله چې تاسو اوربند ونه کوئ او اوربند په ختم شي په ورځ باندې جنګ او جهاد ته شروع شي، تاسو دا خپله ستاسو مشران وایي چې په افغانستان کې چې دی د موږ نه بغیر بله کومه فعالي ډله کوم دغه ټروریست ډله کوم دغه نه لري. تاسو چې کله اوربند کوئ، اوربند چې ختم شي په سبا باندې تاسو جنګ بېرته شروع کوئ. دغه د پوهنتون جنګ چې تاسو وایئ موږ دغه په غاړه نالو، نو د دې دغه څوک دي، د دې دغه چا کړی ذمهواري؟ محترمه نو اوربند کې خو د کابل ادارې د استخباراتي ارګان هم اوربند ته متعهد ده، نو چې کله اوربند وشي نو دوی خو بیا کار نه کوي، نو دوی خو بیا په شي کار نه لري، خو اوربند شوی ده. دا بریدونه خو د کابل اداره کوي، د استخباراتي کوي، خو اوربند وشي اوربند ته دوی هم ژمن دي، نو خو نه کوي بیا دا بریدونه. دا خو بله ورځ ډاکټر نعیم صاحب نه پوښتنه وشوه چې کله چې اوربند شوی په اوربند کې ولې دا ډول بریدونه نه کېدل، نو هغې ځواب ورکړو چې اوربند کې ځکه نه کېدل چې خو دوی نه کول، نو بریدونه خو داعش نه کوي، بریدونه خو دوی کوي، بریدونه خو د کابل ادارې ټامیانو دغه د استخباراتي کوي.
NDA کوي. نو هغوی چې اوربند کې بریدونه نه کول خو اوربند ته ژمن وو. دا خو دا معنا نه ده چې اوربند کې بریدونه نه کېدل نو دا داعشیان نه وو دا بل چا کول. هم دوی کوي دا داعش اصلي نوم ده. دوی اوربند ته ژمن وو بریدونه یې نه کول. او بله خبره دا ده چې اوربند چې ده 3 ورځې اوربند کې اسلامي امارت ثابته کړه چې د افغانستان نه د شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه پورې یو ټک ونه شو. دلته نه شل ډلې شته نه لاس ډلې شته یوه ډله هم نشته. اسلامي امارت د داعش د دومره لویو بریدونو توان نه لري. دا واقعیت دی. دا بریدونه د کابل استخبارات کوي، د کابل اداره یې کوي، هغوی تنظیموي. دغه بریدونه تاسو ولیدل د کابل د پانتون استادانو خبرې تاسو واورېدې، د پانتون د محصلینو خبرې تاسو واورېدې چې برید څنګه شوی و څنګه وشو. دا ټول جزئیات خو که تاسو ته معلوم نه وي شاید دا بیا ستاسې نه خبري وي. یعنې دغه رسنۍ ټولې اوسه پورې په دې خبرو غږېږي چې برید څنګه وشو، څنګه بریدګر راوستل شول او څنګه تر اوسه پورې د بریدګرو عکسونه نه معلومیږي. 4 کسانو برید کړی ده، تر اوسه پورې هم د بریدګرو جسدونه نشته. څه شول، چیرته یې وړل، ولې د بریدګرو جسدونه نه معلومیږي؟ هغه یو کس عکس یې خیاله د هغه هم پته نه لګېږي دا بریدګر ده که څوک ده. هغه 4 کسانو دوی خو وایي چې 4 کسانو برید کړی و، 3 کسانو برید کړی و، هغه نورو کسانو جسدونه څه شول؟ ولې دوی جسدونه چاته نشي خیالی؟ دا پانتون کې دا لیکل چا وکول د صنفونو په دیوالونو باندې اسلامي امارت زنده باد دغه شیان چې لیکل شوي وو. د پانتون محصلین خو شاګردان خو وایي چې دا برید چې کله پای ته ورسېدو په دیوالونو باندې دا لیکل نه وو. کله چې موږ سهار راغلو دا لیکل شوي وو. دا لیکل چا وکول؟ په نیمه شپه د سولې ضد شعارونه چې لیکل شوي وو دا چا ولګول؟ د داعش په نوم هغه ویډیو چا خپاره کړ چې په هغې کې ویلي وو چې دا برید داعش نه کړی، طالب کړی ده. دا ټول څوک کوي؟ دا ټول د کابل ادارې دغه استخبارات کوي. دغه خلک یې کوي چې د خپل قدرت د بقا دپاره د نیم افغانستان وژلو ته دوی تیار دي. دوی دې ته تیار دي چې دا نیم افغانان ووژل شي خو چې دوی په قدرت کې باقي پاتې شي. او دا واقعیت دی، دا خو حقیقت دی چې دا لوی بریدونه داعش نشي کولی. داعش ته شنوم ده، نور دا د کابل استخبارات کوي. قاري صاحب ډېره زیاته مننه. دغه برید کې چې د کابل پانتون کې شو، قاري صاحب معلومات خو تاسو سره هم دي. د یماس یاواش سره چې کوم ځوان شهادت ورسېده د هغه خور په دې برید کې وژل شوی. بیا دغه یماس یاواش ته ځینې حقایق، ځینې راپورونه، موثق راپورونه راوړي وو. بیا دوی غوښتل چې په همغه ورځ خبري کنفرانس ته لاړ شي. له دې نه مخکې د شپې دوی د لکونو ډالرو په مټ غوښتل د دوی خولې خاموشه کړي، خو دوی ورته ویلي چې نه، څه چې حقایق دي هغه مونږ وایو چې د برید عاملین څوک دي. نو مخکې له دې چې دوی مطبوعاتي کوم کنفرانس ورکړي یا کومې رسنۍ سره خبرې وکړي، مرکه وکړي، دوی د اور خوراک کړه او کباب یې کړل 3 واړه. او بیا یې یماس یوش په طالبانو واړول چې دا طالبانو وژلی ده. طالبانو دا دومره وخت نه واژه اوس چې له فیلونیوم نه استعفا وکړه بیا یې واژني. نو دغسې قصې دي خان صاحب. کابل ګوډاګۍ اداره د افغانانو په وژلو هېڅ صرفه نه کوي. ها قاري صاحب دا سوال خو مې واغوستو، دا تاسو وویل کابل ادارې او که کابل ادارې په تاسو اړه عام افغانان پکې شهیدان کېږي. ښه دا خبر مې اوس واورېده. خو اوس راځم بل یو سوال ته راځم. قاري صاحب محترم، اوس په امریکا کې د انتخابات هم جو بایډن وګټه او جو بایډن چې کوم دا لاسلیک چې تاسو سره په دوحه کې شوی هغه دا نه مني تاسو سره او نه د افغانستان امریکایي سرتیري وباسي. تاسو د جو بایډن په دغه باندې تاسو څه خپل عمل خو جو بایډن خو دا سرتیري سرتیري نه باسي دا وایي جو بایډن پاکي لالانو تک د جو بایډن ویاند وي او یا د جو بایډن سکرتر وي یا د سپینې ماڼۍ سکرتر ویاند وي. صحیح ده، خو تاسو ته بیا ځواب ووایم چې جو بایډن سرتیري نه باسي. نو چې کله نه باسي داسې یو څوک مستند وغږېږي چې رښتیا یې نه باسي، بیا د هغه وخت کې دا ځواب ویل پکار دي چې امریکایان خپل سرتیري نه باسي. غوږ ونیسه، زه د ځواب مکمل کړم. کله چې موږ پوه شو چې امریکایان خپل سرتیري نه باسي، په هغه وخت کې فیصله کېږي او فیصله واضحه هم ده. فیصله واضحه ده، تکرار ته ضرورت نشته. د افغانستان اسلامي امارت د دې خاورې ازادۍ ته ژمن ده چې دا خاوره به د سرو لښکرونه د سرو انګریزانو نه پاکوي. دلته به سور انګریز د توپ او ټانک سره نه اوسېږي. دلته که سور انګریز اوسېږي هغه به تش لاس اوسېږي. د سره به وسله نه وي، ورسره د سره به توپ او ټانک نه وي. دی به د افغانانو په کورونو چاپې نه وي. دی به د بریدونو او د شپنیو چاپو پلانونه نه جوړوي. دغه شان به اوسېږي، خو د توپ او ټانک سره به نه اوسېږي. دا د اسلامي امارت دریځ دی. زموږ جهاد به روان وي،
تر هغه وخت پورې چې دغه سره انګریزان د خاورې نه وتلی نه وي. نو که ووتل ښه خبره د خپله ګټه د ما مخکې وویل که ونه وتل خو موږ خو چاته سوال زاری نه کوو. ازادي تاسې تاریخ وګورئ، ازادي خلکو په سوال نه ده اخیستې. ملتونه چې آزاد دي دا په سوال نه دي آزاد شوي، نه په زارۍ آزاد شوي دي، دا په زور آزاد شوي دي. د زور په موږ امریکایان چې د تړون ته راوستل دا د الحمدلله د ملت د مټو زور و، د الله نصرت و، د جهاد برکت و. کني امریکایانو او د ټامیانو موږ ته د ژوند حق نه راکولو، دوی موږ په انسانانو کې نه شمارو چې دا انسانان دي، د ژوند حق یې موږ ته نه راکولو. خو دا چې دې ځای ته راغلل دا د جهاد برکت و، دا د ملت د مټو زور و. موږ اوس هم چاته زارۍ سوالونه نه کوو. امریکایان د تړون ته ژمن پاتې شي، که ژمن پاتې نه شي خپل ځان ته به نقصان وي. ډېره زیاته مننه قاري صاحب محترم. سلیم خان سلام علیکم، مایک مو خلاص کړئ. سلیم خان لایو خپرونه شیر کړئ سره. سلیم خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم قاری صاحب، خصوصي ته ستر جنرال تاسو ته سلامونه او نیک او خدای دې وکړي چې روغ وي او جوړ وي. زه به کوم هغه د افغان پوځ د تندر کلو یو سرتیری یم. زه غواړم چې 100-200 د هند کې دي قاری صاحب سید خوستی وطندارم د خوستی ده، نو غواړم چې دغه لکه موږ تاسو چې په دغه ډول راوکړم، خدای دې وکړي چې مو سوال د صحیح ځواب راکړي. سلیم خان که د سلک اوچا تو غږیږي نو موږ به دا غږ سلیم خان که لږ اوچا تو غږیږي مهرباني. صحیح ده وروره، صحیح ده. مو دوه سوالونه مې دي، نو د دوه سوال خدای دې وکړي چې دغه موږ راکړي. یو سوال مې دا ده چې تاسو وایئ چې موږ د القاعده سره اړیکې پرې کړې، نن القاعده مشر مړ کړو، یو مخکې مو یو القاعده مشر مړ کړو. دا دویم سوال دا چې تاسو خبره محترمه دا سوال دی غلط ده. ګوره اول د سوال اصلاح کړه، هغه نو اوس بیا دا سوال ته جواب درکوم. ګوره وروره اول ته سوال اصلاح کړه، به د سوال جواب درکوم. کله چې تاسو سوال د دې وړ وګرځي چې جواب درکوم، تاسو دروغ ویل، په ما دي دروغ وتړل. اسلامي امارت یا کوم مجاهد نه دی ویل چې موږ د القاعده سره اړیکې پرې کړې، او نه دی خبرو کړلو ته ضرورت شته. ته ضرور ده موږ خو د چا غلامان نه یو چې د خلکو سره اړیکې نیسو، هم د دوی په خوښه پرې کوو، به هم د دوی په خوښه. تاسو تړون مطالعه کوئ، تړون وګورئ چې په تړون کې څه لیکل شوي دي. دا ستا خپل اصطلاحات دي، دا خپل جیب کې در سره واچوه. دا د اسلامي امارت یا د کوم مجاهد اصطلاحات نه دي. اسلامي امارت به د افغانستان د خاورې نه هیڅ چاته ضرر نه رسوي. موږ په همدې توافق کړی، په تړون کې مو د دې خبرې ژمنه کړې ده. د اړیکو پرې کول یا د اړیکې د چا سره ساتل دا د آزاد ملتونو خپل حق ده. موږ ټامیان نه یو، موږ امریکایانو په واک نه یو کېنولې چې د چا سره اړیکې ساتو، د دوی خوښه وي ساتو، به چې چا سره د دوی نه وي خوښه هغې سره اړیکې نه ساتو. اړیکې ساتل نه ساتل دا د یو خپلواک آزاد ملت او د آزاد خپلواک انسان خپل حق ده. دا حق د هر چا خپل ده. ته چاته نشي ویلی چې پلاني سره اړیکې ساته، پلاني سره یې مه ساته. که زه یې ساتم که یې نه ساتم، هغه زما خپل کار ده. ولې زما اړیکې به ستا په ضرر نه وي، تا ته به ضرر نه رسوم، هغه زما خپل کار ده. تړون وګورئ، په تړون کې داسې نه دی ویل شوي چې موږ به اړیکې القاعدې سره پرې کوو یا به دا ستاسو خپل اصطلاحات دي. اسلامي امارت د افغانستان د خاورې نه چاته ضرر نه رسوي، نه امریکا ته، نه ګاونډیو ته، نه کوم بل هیواد ته، او نه به اسلامي امارت چاته اجازه ورکړي چې افغانستان خاوره د چا په ضد وکارول شي. د هیڅ چا په ضد به هم نه کارول کېږي. بس دا د تړون کلمات دي او دا مکمل مفهوم دا شی ده. مننه قاری صاحب. د مقدر جان په نامه باندې یو ورور دی، ډېر وخت یې ناست دی. مقدر جان سلام علیکم، ښه راغلاست. مهرباني وکړئ قاری صاحب موجود دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال دی شاهین وردک صاحب؟ خیر دی. زما نور څه نه خو صرف قاری سید خوستی صاحب او جنرال موبین صاحب او شاهین وردک صاحب ته صرف سلامونه او دعاګانې، بس نور څه نشته. وعلیکم السلام، خیر سلام عزت. مدر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ دیتا است اجر درکړي. یا وطن یا بلستان ګوند مهرباني وکړه. سلام علیکم وطن ګوند. سلامونه او نیکی هیله ټولو ته، خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. زه د قاری صاحب محترم نه یو سوال لرم.
سوال مې دغه دی چې پرون د امریکا نوی جمهور رئیس جو بایدن ویلي دي چې موږ د افغانستان د خپلې قواوې وباسو، اما هلته به زموږ اوږدمهاله استخباراتي حضور وي. ما سوال دغه دی چې آیا تاسو د دې څه دغه خبر منلې ده چې دی خپل وطن صاحب دای کوم ځای کې ویلي دي؟ وطن صاحب سوال مو اصلاح کوي. وطن صاحب دای چیرته ویلي دي چې زه به خپلې قواوې د افغانستان نه باسم؟ دی په CNN کې په یو دغه کې ویلي، په د CNN په یو پروګرام دی په هغو کې دغه خبر ده کړې ده چې هلته یې دا به اشرف غني جوړ کړی دا CNN قاری صاحب د شخصي CNN د دې خپل دی کله ویلي دي؟ نه شخصي نه دی، دا تقریبا دوی ورځې مخکې دغه خبر شوی چې په طور کتبي باندې په CNN کې نشر شوی ده دغه خبر. نو تاسو دا لینک دلته راوړلی شئ چې دا ټول خلک یې وګوري چې تاسو رښتیا وایئ؟ بالکل زه به دا لینک تاسو زه به تاسو ته هم در هغه کې متن لینک ماتن پرېږده دلته مه راوړه، نه ماته مه راوړه، دلته په هغه کې که موبایل دې خلاص کړه CNN وښیه دغه ده چې CNN دغه لیکلي دي. اوس خو فعلا د ما سره نشته، اما د تاسو ځواب په دغه کې څه شی دی؟ دروغ دي که نو دروغ نه سړي ته ځواب وایي. دا دروغ دي که نه، دا د حقیقت نه خبر نه یې. جو بایډن اوسه پورې د افغانستان په اړه هیڅ نه دي ویلي. تاسې معلومات نیمګړي دي، تاسې دروغ وویل، د دروغو هیڅ ځواب نه ویل کېږي. نو زه به یې دې څه ځواب ووایم؟ سمه ده، مننه ډېره مننه. تا نه مننه. لږ معلومات چې دلته راځي، لږ دا معلومات مو باید هغه وي. پرېږده لکړه مې راکړه څه دا سړی خدای د خوار نه که په دې لایف ته م راسې بیا درنه CNN هم ورکړي، الجزیره هم درنه ورکړي. دا CNN 2-3 ورځې کولی نه شي. راکړه لکړه مې راکړه څه خدای هم خوار نه که راسې دلته بس خالي لاس پیدا ښه وایي قاري صاحب دې بیخي له دې مطبوعاتو نه ناخبره دي، خبر نه ده چې وروره یاره خو نو قاری صاحب ته شاهین